دلته د افغانانو د تفرق دپاره د افغانانو د اختلاف دپاره او د خپل حکومت د بقا په خاطر باندې چې دا دوی د بقا یوه مهمه لاره ځان ته بلله دلته ولسونه په سختو اختلافاتو باندې اخته سوي دي. تاسو د بیلګې په توګه درته ویلی سم د بامیانو کې هلته ازارق میشته قومونه او د کوچیانو تر مابینه تیر 20 کلن دور د جمهوریت کې به تاسو خپله د رسنیو نه اورېدلي وي، تاسو ټول ښه پې باندې خبر یاستئ چې د دې دواړو قومونو تر مابینه پورې څومره لوی فاصلې چارواکو ایجاد کړی وي. دا قصدي شکل باندې وي، دا څه طبیعي نه ولې چې د یو چا په بې احتیاطۍ باندې او یا د چا په مجبوریت باندې دا پیښې شوې، بلکې د تیر نظام چارواکو په دې خاطر باندې دلته دغه تفریقې او د دوی تر مابینه دښمنۍ او بدبینۍ او حتی جنګونه سوي، حتی په لسګونو انسانان په دې کې وژل سوي دي. 20 کاله کې دا مسله نه چا د حل لار ورته پیدا کړله او نه یې حل ورته وکړه. لله الحمد چې زمونږ اسلامي امارت زمونږ د وزیر صاحب د سرحداتو چې تیر کال هم په دې کې هلې ځلې کړي دي په 3 ولایتونو کې چې میدان شاه وردګ دی او غزنی ده او بامیان ولایت دی. په هر ولایت کې 20 کسیزه کمیسیون ورته جوړ کړی دی چې په هغې کې 10 کسان د هزاره قوم دي، 10 کسان د کوچیانو دي. د دوی منځي ستونزې چې کومې پیدا کېږي دوی ته به د حل لاره دغه په مشترک ډول باندې پیدا کوي. چې الحمدلله وخت په وخت باندې زموږ د وزیر صاحب لخوا نه په خپله وزیر صاحب په دغه کمیسیونو سره همغږۍ کړې ده، د دوی په مشکلاتو کې کومک ورسره کړی دی چې الحمدلله نن هغه هزاره قومونه او هغه کوچیان چې هلته په ځای کې اوسېږي په موسمي شکل باندې هلته زندګي تېري د ورورۍ فضا تر مابینه پورې راغلې ده. نن الحمدلله دا ستونزه حل ده، نه څوک په چا تجاوز کوي او نه څوک وزني، نه څوک د چا په مقابل کې درېږي. نن الحمدلله دا خلک ټول د بدۍ نه، د وینې تویېدلو نه، د ظلم نه، د تجاوز نه دا خلک را منع کېږي او تشویق کېږي چې الحمدلله زمونږ په دغه ولس باندې د بالخصوص د 3 ولایتونو باندې زمونږ دغه حرکاتو زمونږ د وزارت دغه فعالیت ډېر مثبت اثر کړی ده. شکرګزاري کوي او الحمدلله زمونږ دغه کار نه دوی ډېر خوشبینه دي چې تر اوسه پورې شکر د ستونزه حل ده. د جزئي پیښه که پیدا سي په هغه ورځ باندې حل کېږي چې په هغې کې لله الحمد زمونږ والي صاحبان، امنیه قمندانان، امنیتي کسان او اداره د ولایتونو د دغه کمیسیون تر شا ولاړه ده او هره پرېکړه نه دوی دفاع کوي او هغه پرېکړې هم د دوی په رهبري کې مخ ته رسېږي. همدا شانته تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لله الحمد په سلګونو هغسې قضیې د موږ د سرحداتو د وزارت لخوا نه د ولسونو تر مابینه چې په هغه کې تر 10 نه حتی په سلګونو کسان دا پکې وژل سوي دي. لله الحمد زموږ د سرحداتو د وزارت بالخصوص د وزیر صاحب په کوششونو باندې زموږ د ملګرو په کوششونو باندې هغه دښمنۍ نن الحمدلله په دوستۍ بدلې دي چې تقریبا په لسګونو کاله دوی یو بل ته په مرچو کې سره ناست ول، یو د بل وینې تویولې، نن یو بل ته په مړي ژوندي سره ناست، یو د بل په کاسو په دسترخوان سره کیني، یو د بل په خوشحالۍ په غم کې سره شراکت کوي. لله الحمد زموږ اسلامي نظام دا یو اصل د اسلامي شریعت د ابتدا د سیرت د نبی علیه صلات وسلام نه راخیستی ده چې کله نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې ته مهاجر سو نو هلته اوس او خزرج اگر که په دغه وخت کې مسلمانان نه وله نو نبی کریم علیه صلات وسلام وړ اقدام وکړ د دوی په مابین کې جوړه وکړل. 120 کاله دښمني وي. لله الحمد زموږ قدم په قدم اسلامي نظام په اسلامي اصولو په اسلامي سیرت باندې دا روان ده. د 1400 کلن تاریخ احیا لله الحمد اسلامي نظام او اسلامي امارت په څو شیانو کې وکړه. یو د فتح په وخت باندې عفو خپل دښمن ته دا یو ډېر لوی اساس و. تاسو سوچ ورته وکړئ نن الحمدلله په افغانستان کې چې داسې سوله راغلې ده چې هېڅوک هم سرغړونه نه ترې نه کوي، دا د هغې عفو برکت ده. نن الحمدلله چې د ولسونو تر مابین ورورګلوي ورځ تر بلې را روانه ده، دا د دغه سیرت په بنا باندې چې رسول علیه صلات وسلام په مدني زندګي کې اول اقدام په کوم شي باندې کړی ده. هلته چا سره د جنګ هغه نه و کړی، هلته چا سره جبهه نه ونیولې، هلته اسلامي دعوتو او د هغو خلکو خلکو تر مابینه پورې اسلامي ورورګلوي قایمولو چې لله الحمد وروسته هغه خلک دواړه ډلې او قبیلې اوس او خزرج هغه بیا د دوی د دښمنۍ دي او 100 کالو دا په داسې دوستۍ باندې بدله سوه چې نن الحمدلله موږ ته په تاریخ د اسلام کې یو لوی نښانه پاتې ده. د شخړو د حل په برخه کې په تیرو 15 لسیزو کې زموږ په ګران هیواد یرغلونه او له امله یې رامنځته شوي ناامنه وضعیت
دې ته زمینه مساعده کړې چې په هره برخه کې ستونزې پیدا شي، یو شمېر یې په خصومت واوړي، قتلونه پکې وشي او پراختیا پیدا کړي. لله الحمد افغانستان اسلامي امارت په بریا سره د همدغو ستونزو او شخړو حل ته پاملرنه ډېره شوې او د خلکو ترمنځ د دوستۍ او ورورولۍ فضا رامنځته شوې. په دې برخه کې هڅې سوي دي چې موږ په دې اړه د ډېرو ښو خبرونو او لاسته راوړنو شاهدان یو. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت تیر کال په ولایتونو او ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د یو شمېر قومونو او قبیلو ترمنځ د بېلابېلو مسایلو پر سر 304 لوی او 525 شاوخوا وړې شخړې او دښمنۍ چې له امله یې سلګونه کسان مړو، زخمیان او د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالي زیانونه اړولي و حل کړي دي، چې دا یوه ډېره لویه لاسته راوړنه شمیرل کیږي. چې د هرات ولایت په کشکي رباط سنگي ولسوالۍ کې د طاهري اڅکزیو او نورو قومونو ترمنځ 50 کلنه شخړه د یادولو وړ ده. د بادغیس ولایت اب کمري ولسوالۍ کې 20 کلنه شخړه، په غزني ولایت کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ 24 کلنه شخړه، د پنجشیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې 40 کلنه شخړه او نورې سلګونه شخړې د بیلګې په توګه یادولی شو، چې د یاد وزارت د مشرتابه او مسولین او دوامدارو هڅو په نتیجه کې حل شوي دي. په دې برخه کې وزارت او په ولایتونو کې اړوند ریاستونه او امریتونه ژمن دي چې د خپل ولس سره د ستونزو او شخړو په حل کې همکاري وکړي او ترمنځ یې شخړو ته د شرعي اصولو او منل شویو عنعناتو مطابق مناسبې حل لارې پیدا کړي، چې له دې سره به له یوې خوا پخلاینه او بښنه رواج شي، په کلي کور کې به د ژوند کولو فضا ډاډمنه شي، او تر ټولو ښه خبره ده چې د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو مخه مو ونیول شي او ولسي وحدت به رامنځته شي. د سرحدونو د پلټنې او چیرمه سیمو سرحد ته چیرمو سیمو حالت د ارزونې په برخه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست محترم وزیر صاحب ورسره مل پلاوی او د سرحدي څېړنو معاینیت مسولین او سرحدي ولایتونو ته له کاري پلان سره سم په دوامداره توګه سفرونه کړي دي. رسمي سرحدي پولې او ډیورند فرضي کرښې ته چیرمه ولسوالۍ یې له نږدې ارزولې دي، له هغوی قومونو سره له نږدې کتلي دي، له سرحدي ځواکونو سره په همغږي د سرحدونو او ډیورند فرضي کرښې دفاع ته یې هڅولي دي. په یادو ولسوالیو کې د میشتو قومونو ستونزې اورېدل شوي او د حل په برخه کې اړوند ادارو سره شریکې کړي دي چې په اړه یې لازم اقدامات ترسره شوي. ترڅنګ یې وزارت د سرحدونو د څېړنې معاینت د رسمي پولو د خوندیتوب په برخه په موخه د سرحدي نښو او نښانو، پیلرونو، صفري نقطو، سرحدي خط او ډیورند فرضي کرښې په امتداد د ګاونډیو هیوادونو له سرغړونو څخه وخت په وخت او زمان معلومات راټول کړی. دغه راز د پلان له مخې په مکرره توګه په 1445 هجري قمري کال کې له ایران هیواد سره 925 کیلومتره ګډه پوله د فرا ولایت لاسجوین ولسوالۍ، شبکو او اناردري په ولسوالیو کې بررسي کړي. د هرات ولایت غوریانو، ګلران او کیسان ولسوالیو له ترکمنستان هیواد سره 804 کیلومتره ګډه پوله. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ دغه راز د ډیورند فرضي کرښې 2310 کیلومتره کرښې په اوږدو کې د خوست ولایت د میدان او علیشور ولسوالیو جمله 963.344 او له پلان نه بهر هم د هیواد په 11 ولایتونو کې په 915.810 کیلومتره سرحدي رسمي پوله او د ډیورند فرضي کرښه بررسي کړې ده په ټول د کال کې. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت لکه تاسو ته معلومات د یوه برخه او استقامت د کار د سرحدونو بررسي کول او د هغوی وخت په وخت کتل دي. موږ له ایران هیواد سره د
پلرونو د عصرسازي په برخه کې د ریاست الوزرا د محترم مقام د حکم سره سم له هغې سره موږ یو دغه لرو یو پروتوکول لرو. هغه سرحدي پیلرونه چې په کومه صفري نقطه کې ایښي دي د هغې د عصري کولو دپاره چون له کلونو هغې یا تخریب سوي یا زیانمن سوي وو. تخریب سوي تقریبا نه دي خو لکه زیانمن سوي غوندې دي. د هغوی د عصري کولو د هغوی د ترمیمولو دپاره موږ تعهد لرو دواړه هیوادونه او هغې وخت په وخت هغې ته ټیمونه چې د موږ د بررسۍ ټیمونه د دواړو هیوادونو په شریکه همغږۍ باندې هغې پلرونه رغول کېږي. داسې له ترکمنستان سره، داسې له ازبکستان سره، داسې له تاجکستان سره، خو چې موږ تر اوسه پورې کوم دغه لرو هغه پروتوکول لرو هغې د ایران له هیواد سره مو تر اوسه سوی له نورو سره په همغږۍ کې وخت په وخت هماغه ګورو. داسې د ټولو سرحداتو څارنه کوو، د ټولو سرحداتو وخت په وخت باندې بررسي کوو. کوم ستونزې راسي یا تخطي راسي د هغې معلومات راټولوو، له اړونده هیواد سره یې په همغږۍ شریکوو، هغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کوو.